د پروژې پلان یا د پلان جوړونه یو د هغو مرحلو څخه ده چې د پروژې شاید ډیر وخت ونیسي او ډیره درنه مرحله ده، ډیره سخته مرحله ده. په دې مرحله کې ډیر فعالیتونه ترسره کیږي. یو دغه فعالیتونو څخه د پروژې د سکوپ ټول په نظر کې نیول دي چې هغه څه رقم تاسو ټول کور کړئ په خپل پلان کې. نو دغه دپاره چې موږ دا کار ترسره کړو باید د WBS یا د ورک بریک ډاون سټرکچر څخه استفاده وکړئ. WBS کې تاسو ټول فعالیتونه یا ټاسکونه په منظم شکل باندې لیست کوئ او د ډیلیوریبلو سره یې وصل کوئ. هغه ټیټ ترین لیول WBS اکټیویټي یا ټاسک چې دی هغه د ورک پکیج په نوم باندې یادیږي چې د هغو نه ستی نور وړېدل دغه ټاسک ناممکن وي. د ایدو په خاطر باندې کړئ که چیرې د تاسو سکوپ ډیر غټ وي نو باید ټول فعالیتونه هم کور شي. نو دا د تاسو ته د پلان په مرحله کې ډیر کمک کوي چې WBS ولرئ او WBS هم په مکمل شکل باندې تکمیل شوی وي.